أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند یو دیرشمه فتح. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره دیرشمه فتح کې موږ د سریت ذات السلاسل قصه بیانول او هغه قصه مو پای ته ورسول چې د هغې سریې نتیجه داسې وه. دغه لشکر د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د قزاعه د قبیلې څخه په لسهاو نفر ووژل او ډېر غنیمتونه یې ځینې راوړه. دغه جنگ د خپل لویوالي سره سره او هغه ډېره وژنه چې یې په قزاعه کې وکړه، بیا هم د مسلمانانو څخه یو نفر نه و شهید سوی او نه د مسلمانانو څخه څوک زخمی سوی و، بې له یوه نفره څخه چې د هغه زخم هم ډېر سپک او عادي و. هغه چې وایي زموږ قواوې و خپلو مرکزو ته سالمې راوګرځېدې، دلته په دغه جنگ کې دغه خبره حقیقت او پر ځای وه، هیڅ خلاف او درواغ پکښې نه وه. دا د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه عسکري پوهه او قدرت و چې د اول وار دپاره په سریه ذات السلاسل کې ښکاره سو او په وروسته کې بیا د ده عسکري عظمت د مصر په فتح کولو کې ښکاره او روښانه سو چې د مصر هغه لو او کامیابه فتحه هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پر لاس وسوه چې هغه ټوله واقعات به بیا په هغه بله نشر سوې سلسله کې واورئ کوم چې د صدیق او فاروق رضی الله تعالی عنهما د سیرت په نامه سره یادیږي. دا ټوله هغه مهم واقعات وه کم چې د حدیبیې د صلح او د مکې مکرمې د فتح په مابین کې پیښ سوي دي. خیبر فتح سو، شاوخوا سریې ولیږل سوې، پاچاهانو ته رسالې ولیږل سوې او بیا د مکې مکرمې تر فتح د مخه یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه چې هغه د خبت سریه ده او دغه د خبت سریه به موږ ته هغه فرق راوښوي کم چې د مسلمانانو په ژوند کې د مکې مکرمې په فتح سره راغلی، چې د مکې مکرمې تر فتح د مخه او بیا تر فتح وروسته د مسلمانانو ژوند څونه فرق وکړي. که څه هم د مکې مکرمې تر فتح د مخه ډېرې قبیلې و اسلام ته داخلي سوي وې او ډېر خلق د اسلام تابع سوي وه، مسلمانانو ډېرې فتحې کړي وې، خو بیا هم په مسلمانانو کې اقتصادي ضعف موجود و، غریبي او مسکنت پکښې زیات وه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر اوسه د هغو قبیلو په مقابل کې مقاومت کاوه چې تر اوسه و اسلام او مسلمانانو ته په کمین کې ناستې وې او په موقع پسې ګرځېدې. مثلا ټوله هغه قبیلې چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد سره یو ځای سوي وې، هغه ټوله د اسلام دښمنې وې او همیشه به په موقع پسې کتل چې کله به پر مدینه منوره حمله وکړو. اوس به د خبت د سریې بیان درته وکړو. ورونو، د سیرت په عامو کتابو کې ویل کیږي چې دغه سریه د هجرت په 8م کال د رجب په میاشت کې لیږل سوې ده، خو هلته داسې یو قول هم سته چې وایي دغه سریه د حدیبیې تر صلح د مخه وه او د هغه قول ویونکي خپل ځان ته دلایل لري، خو ما د عامو کتابو په متابعت دغه سریه د هجرت په 8م کال کې ذکر او بیان کړه. د هجرت د 8م کال د رجب په میاشت کې
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه سریه د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د جهینه و قبیلې ته د جزا ورکولو دپاره ولیږل چې په دې سریه کې 300 نفره وه او په دغه نفرو کې یو هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. دغه د جهینه قبیله د بحر احمر و ساحل ته نږدې پرته وه. د دغه سریې حرکت د رجب په میاشت کې و او د رجب میاشت د هغو میاشتو څخه ده چې جنگ پکښې حرام و. نو نقشه داسې وه چې جنگ به په شعبان کې کیږي، ځکه شعبان بیا د هغو میاشتو څخه دی چې جنگ پکښې جائز او روا دی. اوس نو مسلمانانو حرکت وکړي، خو د دوی د خوړلو دپاره فقط یوه کڅوړه یا یوه ګونۍ خرما ورسره وه چې د دوی امیر به و نفر ته پر وخت یوه خرما ورکول. د دغه سریې د افرادو څخه یو نفر وایي چې ما د ځان سره وویل دغه یوه دانه خرما به زموږ څه په وسي، خو د دغه یوې دانې خرما په قدر هغه وخت پوه سوم چې هغه زموږ خرما خلاصه سوه. اوس دوی پر لار دي، تر مقصده لا نه دي رسېدلي چې هغه د دوی خوراکه خلاصه سوه. دا د مسلمانانو هغه د مسکنت او غریبۍ حال راښکاره کوي چې خوراکه یې پر لارې خلاصه سوه. په هغه وخت کې جزیرة العرب په صورت عموم سره غریبان او مسکینان وه. نو اوس چې د مسلمانانو خواړه بالکل ختم سوه او د خوړلو دپاره یې هیڅ شی نه درلودی، مجبوره سوه چې د درختو بلګونه یې خوړل او د درختې و هغه بلګو ته چې شاخ راکش کې او بلګونه یې پرې کې په عربي کې خبط ویل کیږي. نو دغه سریه چې په دغه طریقه سره د درختو بلګونه خوړل په دغه نامه سره وبلل سوه. نو ځکه سریة الخبط ورته ویل کیږي چې مسلمانانو د لوږې په سبب د درختو بلګونه خوړل. په دغه سریه کې د مسلمانانو سره د سپرېدو دپاره اوښ یا بل حیوان هم نه و ورسره، نو پیاده او پر پښو تله. د دغه 300 نفرو سره فقط 2 اوښه ورسره وه چې پر هغو یې خواړه او اوبه بارولې او خواړه خو یې خلاص وه. په دغه سریه کې قیس ابن عباده رضی الله تعالی عنه هم و چې د اشرافو څخه د عربو و او سخي سړی و. ده چې د مسلمانانو دغه بد حال ولیدی چې د لوږې څخه بلګونه خوري، نو یې نیت وکړي چې یو څه وکړي. بیا یې ډېر لرې صحرایي عرب ولیده، نو هلته و هغو ته ورغلی. د هغو سره اوښان ورسره وه. قیس رضی الله تعالی عنه ورته وویل د دغه اوښانو څخه یو څه پر ما نه خرڅوي؟ هغو ویل خرڅویه. قیس رضی الله تعالی عنه ویل مګر اوس زما سره مال او پیسې نسته، خو کم وخت چې موږ بیرته مدینې منورې ته ولاړ سو بیا به تاسې ته د دغه اوښانو په قیمت کې د مدینې منورې خرما درکم. عرب وویل د دې سودا ضامن به څوک وي؟ زما اوښان اوس راڅخه اخلي او خرما بیا په مدینه منوره کې راکوي. قیس رضی الله تعالی عنه ویل زه قیس ابن سعد ابن عباده یم. عرب ویل هو والله نسب دی اصل دی، پر تا یې په پور هم خرڅوم. نو یې د دغه صحرایي عرب څخه 15 اوښه رانیول. اوس نو دی او عرب لښکر ته راغله، غواړي چې د دغه معاملې دپاره شاهدان ودروي چې دغه بیعه په پور ده. اوښان اوس تسلیموي او قیمت یې بیا وروسته په مدینه منوره کې راکوي. د شاهدانو په جمله کې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه هم شاهدي وغوښته، مګر عمر رضی الله تعالی عنه و صحرایي عرب ته وویل پر دی یې مه خرڅوه، دی غریب سړی دی، دی مال نه لري، مال یې ټوله د پلار دی او دی اوس د پلار په مال سودا کوي، دا نه صحیح کیږي، نو یې پر ده مه خرڅوه. خو صحرایي وویل ګمان نه کوم چې پلار دې خپل زوی وشرموي. سعد ابن عباده داسې سړی نه دی چې زوی دې یو شی رانیسي او پلار دې د هغه قیمت ور نه کړي. نو یې وقیس رضی الله تعالی عنه ته وویل راځه اوښان دې راوله.
قیس رضی الله تعالی عنه هم اوښان و لښکر ته راوسته. کم وخت چې مسلمانانو ته راغلی د هغو اوښانو څخه یې یو ور حلال کړي او په ویې خوړی. سبا یې بل حلال کړي، دا بله ورځ یې بل حلال کړي. خو عمر رضی الله تعالی عنه په دغه کار نه راځي چې قیس د پلار بې اجازې د هغه مال مصرفوي. نو عمر رضی الله تعالی عنه و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورغلی، ویل یا ابا عبیده، قیس د پلار په بېخبري او د هغه بې اجازې د هغه مال په نورو خوري. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه قیس د دغه کار څخه منع کړي او مسلمانان بیا وږي پاته سوه. خیر، په جهینه کې هم جنگ ونه سو او دوی پر دغه ساحلي منطقو ګرځي، غواړي چې د دریاب د غاړې منطقې تسخیر کړي، خو وږي دي او د خوړلو دپاره شی نه لري. چې یوه عجبه پیښه وسوه، هغه دا چې الله جل جلاله و دوی ته دریاب مسخره کوي. کم وخت چې دوی بحر احمر ته نږدې رهي وه، بحر احمر د جدید دریاب دی، پر بحر احمر یې لکه یوه توره غونډۍ داسې شی ولیدی. مسلمانان په تعجب کې سوه، پر دریاب غونډۍ، عجبه ده. نو ورنږدې سوه، که ګوري یو تور ماهی دی چې الله جل جلاله د دریاب څخه د دریاب وغاړې ته راغورځولی دی. څرنګه چې مسلمانان وږي وه، نو یې د دغه ماهي په خوړلو شروع وکړه. دغه ماهی د دوی د خوړلو ذخیره سوه، دالته یې خوري او په دغه منطقه کې د جهاد دپاره یوې او بلې خواته ځي، خو د خوړلو ذخیره یې د دغه ماهي د غوښو څخه ورسره اخلي. مسلمانان تقریبا یوه میاشت په دغه منطقه کې پاته سوه. په دغه منطقه کې پر هغه شاوخوا قبیلو ګرځي، منطقه تر خپل تسلط لاندې کوي، خو خوړل یې د دغه ماهي څخه دي. د دغه ماهي لویوالی په حدیث شریف کې بیانیږي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غوښته چې د دغه ماهي لویوالی معلوم کړي. نو یې نفر امر کړه چې د دغه ماهي د سترګې په کاسه کې کښیني. 5 نفره د دغه سترګې په کاسه کې کښېنسته. بیا یې د دغه ماهي د پښتۍ 2 هډوکي د کمان یا ششک پر ډول ودرول. نو یې په دغه 300 نفرو کې وکتل چې کم یو ډیر جګ دی، خو په ټولو کې قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه جګ و. نو یې قیس ته وویل چې پر اوښ په ولاړه ودرېږه او اوښ رهي که، تر دغه کمان لاندې تیر سه. قیس رضی الله تعالی عنه هم په ولاړې پر اوښ ودرېدی او تر دغه کمان یا ششک لاندې تیر سو او سر یې هم نه کوي کښته، ځکه هغه کمان یا د پښتیو څخه جوړ سوی قوس د ده تر سر لوړ و. دا د دغه ماهي لویوالی و. کم وخت چې دغه سریه بیرته مدینې منورې ته تله، د دغه ماهي غوښې او غوړي یې ورسره واخیسته. پر لار یې د هغه څخه خوراک کاوه تر څو مدینې منورې ته ورسېده. هلته یې د سریې ټول واقعات و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیان کړه، چې په هغه جمله کې دغه د ماهي قصه هم وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هغه ماهي یو شی اوس هم در سره سته؟ دوی ویل هو. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه پاته ماهی راوړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هغه ماهی څخه یو څه وخوړي، چې دا هم د صحابه کرامو د زړه ښه کولو دپاره و. دغه سریه هم د هغه واقعاتو څخه وه چې د مکې مکرمې تر فتح د مخه پیښې سوي دي. محترم ورونو، اوس به د مکې مکرمې د فتح واقعات درته بیان سي. هغه فتحه کم چې الله جل جلاله په دغه فتحه سره اسلام معزز کړي، په دغه فتحه سره قریش د اسلامي حکومت تابع سوه، په دغه فتحه سره ټوله جزیرة العرب فتح سوه. دا هغه لو فتحه ده چې الله جل جلاله په هغه سره خپل دین، خپل رسول، خپل لشکر او خپل ډله معزز کړه. په دغه فتحه سره الله جل جلاله خپل شار او خپل کور، هغه چې د عالم د پاره هدایت او قبله ګرځولی وو،
د کفارو او مشرکینو د لاسه ویستی. دا هغه فتحه ده چې په هغه سره به اهل السما یو و بل ته زیری ورکول. د دغه فتحې په واسطه خلق د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخلېده. د دغه فتحې په واسطه د مځکې مخ په الهي نور سره روښانه سو. په دغه فتحه سره د اسلام شان او شوکت پر نورو ټولو ادیانو لوړ او قوي سو. اسلام معزز او منل سوی دین وګرځېدی. مکه مکرمه د عربو د مجد او عزت مرکز د اسلام د امر تابع سو. لکه څرنګه چې د حدیبیې د صلح په وخت کې مو درته وویل چې د دغه صلح د مادو څخه د یوې مادې مضمون او مفهوم داسې و. هره قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په طرف او عهد کې شامله سي کولی سي. او هره قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د قریشو په عهد او طرف کې شامله سي کولی سي. او هره قبیله چې په هر طرف کې داخله او شامله سوه هغه قبیله د هغه طرف جز بلل کیږي. او هر تجاوز یا تعارض پر دغه قبیلو پر هغه اصلي طرف تجاوز او تعارض بلل کیږي. نو د دغه مادې په اساس د خزاعه قبیله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په طرف کې شامله سوه. او د بنو بکر قبیله د قریشو په طرف کې داخله سوه. که څه هم دغه دوو قبیلو په خپل مابین کې ډیر پخواني د جاهلیت د وختو عداوتونه درلوده، خو اوس د دغه صلح په سبب یو د بل څخه په امن او امان کې سوی. دا خو د حدیبیې د صلح ماده او نتیجه وه. مګر د مکې مکرمې د فتح د واقعو سبب هم هغه پخواني دشمني سوی چې د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې موجودې او پرتې وې، چې دغه د دوی دشمني د جاهلیت د وختو څخه لا موجودې وې او د هجرت تر وروسته پورې دوام درلودی. او دغه دواړې قبیلې کافرې وې. مګر خزاعه لکه د مخه چې مو درته وویل د حدیبیې تر صلح وروسته د دوی ډېر نفر و اسلام ته داخل سوه. خو په عمومي ډول د حدیبیې د صلح په واسطه د خزاعه ټوله قبیله که مسلمانان و که کفار د مسلمانانو متعاهدین او متحالفین و. او بنو بکر د خزاعه دشمنان د قریشو په طرف کې شامل سوه چې د هغو حلفا بلل کېده. څرنګه چې د بنو بکر او خزاعه په مابین کې د پخوا څخه همیشه دشمنی او جنگونه موجود وه، او هر وخت چې به د بنو بکر او خزاعه په مابین کې جنگ پیښ سو بنو بکر به ماته وخوړه، هم به نفر ووژل سوه هم به شکست وخوړی. څو واره بنو بکر پر خزاعه حمله کړې وه چې خپله بدله او انتقام واخلي، خو بیا به هم شکست وخوړی، هم به نفر ووژل سوه هم به پر شا ولاړه. چې دغه شکست او وژنې به نور هم د دوی زړونه د حسد او عناد ورډک کړه. او همیشه به دوی په دې انتظار کې وه چې کله به پر خزاعه د هغو په بېخبري کې حمله وکړي چې خپله بدله او انتقام واخلي. مګر خزاعه به همیشه مسلح او باخبره ګرځېده و بنو بکر ته یې هیڅ موقع نه ورکول چې هغه دې په خپل مقصد ورسیږي. خپل پوره احتیاط یې کاوه. دا خو د بنو بکر او خزاعه زوړ تاریخ و. کم وخت چې د حدیبیې صلح وسوه بنو بکر ځان په قریشو کې داخل کی او خزاعه بیا د مسلمانانو په طرف کې داخل سوه. اوس چې صلح جاري او روانه ده زړې دشمنی آرامې سوې. هغه خزاعه چې پخوا به احتیاط کاوه اوس مطمئن سوه چې صلح وسوه او جنگونه آرام سوه. پر دې سربیره دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متعاهدین او حلفا دي. د حدیبیې د صلح د شرطو یا مادو څخه یوه داوه چې هر تجاوز او تیری چې پر خزاعه وسي هغه پر مسلمانانو تیری او تجاوز بلل کیږي. نو د خزاعه قبیلې ته پوره اطمینان حاصل و چې بنو بکر اوس پر دوی حمله نه کوي، ځکه چې دوی اوس
په اوربند کې دي او د دغه اوربند موده هم 10 کاله ده، نو ځکه دوی په فارغه زړه ګرځېده. بې له بیرې او تشویشه به مکې مکرمې ته تله، طوافونه او عبادتونه به یې کول. پخوا خو به همیشه په بیره کې وه، په احتیاط او مسلح به ګرځېده، خو اوس یې هغه احتیاط پرېښاوه. دلته چې بیا بنو بکر ولیده چې خزاعه مطمئن او بېغمه دي، د پخوا په شان نه احتیاط کوي او نه اسلحه ورسره ګرځوي، نو یې د غدر او خیانت دپاره موقع مناسبه ولیده. د بنو بکر رئیس نوفل ابن معاویه الدیلي و قریشو ته ورغلی، ویل تاسې خو وینئ چې خزاعه اوس مطمئن او بېغمه دي، نو زما نیت دی چې غدر ورسره وکم او غواړم چې تاسې مې کومک وکړئ. د مکې مکرمې او قریشو د ډیرو مشرانو سره یې په دې باره کې مشوره وکړه، خو د قریشو اکثرو مشرانو منع کوي، مګر د قریشو ځینې مشران لکه صفوان ابن امیه، عکرمه ابن ابي جهل، سهیل ابن عمر او ځینو نورو موافقه ورسره وکړه. دلته دوی پر غدر او خیانت اتفاق سره وکړي. هلته بیا د خزاعه د قبیلې نفر د عمرې دپاره و مکې مکرمې ته رارهي سوي دي او هلته د باندې تر حرم یې په یوه منطقه کې د یو اوبو سره واړول چې و دغه اوبو ته الوتیر ویل کېده. دغه منطقه تر هغه لوی حرم چې مخکې مو درښوولی دی د باندې وه. ویل نن شپه به دلته راحت وکړو، سبا به و حرم ته داخل سو او بیا به د کعبې شریفې سره خپل عبادتونه کوو. اوس نو دغه د خزاعه په خلقو کې مسلمانان هم سته او کفار هم سته. مسلمانانو یې د شپې لمونځ او عبادت کاوه او مشرکان یې بیده وه. بنو بکر چې د خزاعه په دغه ډله خبر سوه چې دلته شپه تېروي او د هر څه څخه بې خبره دي، نو یې د حملې دپاره خپل ځانونه آماده کړه او په نیمه شپه کې یې د خزاعه پر دغه ډلې حمله وکړه. هغه خلک چې د خوبه سره راپورته کېده، بنو بکر بیا په دغه اوله حمله کې د خزاعه 3 نفره وژلي وه. خزاعه چې دغه حال ولیدی، ټول د حرم شریف وخواته ځغلي، تښتي او د حرم شریف منطقې ته داخل سوه. په حرم شریف کې خو جنگ او وژل نه دي روا. دلته نو د بنو بکر 2 نفرو و هغه خپل رئیس ته ورنارې کړه، ویل یا نوفل الحرم الحرم الهک الهک، یعنی موږ او خلق و حرم ته داخل سو، د الله څخه دې وبېرېږه. د دوی مشر نوفل د ډېر لوی فجور او فساد خبره وکړه، ویل لا اله لكم اليوم اصيبوا ثأركم فلعمري انكم لتسرقون في الحرم افلا تأخذون ثاركم فيه. یعنی نن تاسې لره رب او اله نسته، خپله بدله مو اخلي. تاسې په حرم کې غلاوې کوئ او اوس په حرم کې خپله بدله او انتقام نه اخلي. اوس نو بنو بکر د حرم شریف په داخل کې جنگ کوي او په حرم کې د خزاعه په خلقو پسې ځغلي. د مخه خو هغو کوشش کاوه چې حرم ته ننوځي او ځان خلاص کړي، مګر اوس دغه فاجران تورې په لاس په حرم کې هم په پسې دي. اوس چیرې ولاړ سي؟ نو د بدیل ابن ورقا و کور ته ورغله. بدیل د خزاعه د مشرانو څخه و او په مکه مکرمه کې هم کور درلودی. کم وخت چې به مکې مکرمې ته راغلی، په دغه خپل کور کې به اوسېدی. بیا چې عمره، زیارت او کارونه به خلاص وه، بیرته به خپلې قبیلې ته ولاړی. نو دغه د خزاعه خلق د هغه کور ته ورغله چې هلته به خلاص سي. خو نیمه شپه ده، د بدیل د کور دروازه هم تړلې وه. دلته بني بکر پسې راورسېده او د بدیل ابن ورقا د کور سره د تورو وارونه او حملې پر شروع کړې. دغه د خزاعه خلقو قریش هم ولیده چې د بنو بکر په ملګرتیا جنگ کوي. صفوان ابن امیه، عکرمه ابن ابي جهل، دا هم د بنو بکر سره د خزاعه په وژلو کې ملګري دي او کومک یې کوي. دلته د بدیل ابن ورقا د کور و مخته یا د کور د دروازې سره د خزاعه 20 نفره ووژل سوه. که څه هم
د خزاعه نفر کوشش کوي چې د خپلو ځانو څخه دفاع وکړي، مګر دفاع چیرې وه؟ بنو بکر پوره لشکر او مسلح دی. د قریشو اشراف او مشران هم د دوی کومک کوي. کم وخت چې د سهار روشنایي ښکاره کېده دوی لا په دغه جنگ مشغوله وه، خو په دغه وخت کې د قریشو مشرانو ځانونه ګوښه کړه او خپلو کورو ته ولاړه. ویل که روشنایي سوه پیژندل کیږو، او پر هغه نورو یې هم غږ وکړي چې راځئ، ځکه موږ نه غواړو چې د دغه غدر او خیانت حال ښکاره سي. نو یې د خزاعه نفر پرېښول. حال دا چې د خزاعه د قبیلې څخه 23 نفره په غدر او خیانت سره ووژل سوه، هغه هم په حرم کې او د قریشو په حضور. حتی ځینو قریشو هم په دې جنگ کې حصه واخیسته چې دغه نو په ښکاره سره د هغه عهد څخه تیری او تجاوز و، او د حدیبیې د صلح ماتېده وه. د خزاعه د قبیلې مشران ډېر ژر سره یو ځای سوه، ویل موږ باید څه وکړو. پر دې سره متفق سوه چې تر هر څه د مخه باید ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولیږو چې هغه په دغه مسئله خبر کړي، بیا چې موږ هر څه کول د هغه دپاره به آماده او تیار سو. نو یا عمرو ابن سالم چې شاعر هم و مدینې منورې ته ولېږئ. ویل ته خو ډېر ژر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه خبر ورسوه او موږ هم پسې دررهي یو. عمرو ابن سالم هم په ډېر تلوار او چابکي سره مخ پر مدینه منوره رهي سو، حتی پر لارې د آرام او راحت دپاره هم نه معطله کېدی. د شپې او ورځې تګ کوي، هیڅ راحت نه کوي، تر څو مدینې منورې ته ورسېدی او مستقیم و مسجد نبوي ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد کې د 2 نفرو اصحاب کرامو سره ناست و. عمرو ابن سالم مسجد ته ورننوتی. څرنګه چې دی شاعر و نو یې دغه موضوع ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په شعر سره وویل چې هغه شعرونه داسې وه: اللهم انی ناشد محمدا حلفنا وحلف ابيه الاتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا. یعنی الهی زو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورناري کوم او هغه حلف ورپیادوم چې زموږ او د ده په مابین کې دی، او هغه پخوانی حلف ورپیادوم چې زموږ او د ده د پلار په مابین کې و، چې په دې کې وهغه حلف ته اشاره ده چې د خزاعه او د بني هاشم په مابین کې د عبدالمطلب د وخت څخه موجود و. تاسې زموږ اولاد یاست او موږ ستاسې پلرونه یو، چې په دې کې بیا اشاره وهغه پخوانی دوستۍ ته ده. هغه دا چې د عبد مناف مور د خزاعه د قبیلې څخه وه، نو خزاعه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګان کیږي. نو ځکه یې وویل تاسې زموږ د اولادو څخه یاست او موږ ستاسې نیکهګان یو. ثمت اسلمنا ولم ننزع یدا ان قریشا اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا. او بیا نو موږ مسلمانان سو او د دغه بیعت څخه هیڅ کله لاس نه کاږو، مګر قریشو ستا سره د هغه وعدې مخالفت وکړي چې د حدیبیې صلح مقصد وه، او هغه ستا سره ټینګه وعده یې ماته کړه، یعنی پر موږ یې تیری او تجاوز وکړي. فانصر هداک الله نصرا اعتدا وادعو عباد الله یأتوا مددا فیهم رسول الله قد تجردا. نو زموږ کومک وکړه، الله هدایت درته کړی دی، کومک، ځکه دوی تجاوز وکړي او د الله بندگان را وبوله چې هغه هم په کومک راسي. په هغو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وي او تورې به یې لڅې کړي وي، یعنی د جنگ دپاره تیار او آماده راسي. فی طیلق کالبحر یجری مزبدا هم بیتونا بالوتیر حجدا نتلو القرآن رکعا وسجدا. په السو آسانو کې راسي چې داسې را بهیږي لکه ځکونکی دریاب. اوس ټوله قصه په شعر ورته وایي موږ د وتیر په منطقه کې وو چې هلته یې د شپې حمله را باندې وکړه. حال دا چې موږ قرآن وایه، رکوع او سجدې مو کولې،
یعنی موږ لمنځونه او عبادتونه کول، دوی حمله را باندې وکړه. وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا. او دوی په کدا کې راته پټ سوي وه. کدا د یوه ځای نوم دی. او دوی دا خیال کاوه چې زه به د خپل کومک دپاره څوک نه راوبولم، او د دوی شمیر لږ او دوی خوار دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه اشعارو څخه په ټوله قصه پوه او هغه خپل مشهور غږ یې وکړ. ویې فرمایل: نصرک یا عمرو بن سالم، نصرک یا عمرو بن سالم، یعنی کومک دې کوو یا عمرو بن سالم. هغه اصحاب کرام چې دلته موجود او ناست وه هغه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډېر شدید قهر ورغلی چې څنګه د ده علیه الصلاة وسلام د حلفاو او متعاهدینو سره د ننه په حرم کې غدر او خیانت کیږي، د هغو سره څنګه دغه ظالمانه او وحشیانه عمل کیږي. نو وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډېره قهر څخه ولاړ سو او خپل مبارک ورون یې په خپله واهه. د دغه وژنې او واقعې په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قهر او غضب داسې درجې او اندازې ته رسېدلی و چې ولاړ سو او خپل مبارک ورون یې په خپله واهه. هلته بیا د خزاعه مشرانو د دوهم وار دپاره یوه ډله جوړه کړه چې مشر یې بدیل ابن ورقا و، او دې ډلې هم د مدینې منورې پر طرف حرکت وکړ. تر عمرو بن سالم 2 ورځې وروسته و مدینې منورې ته ورسېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او هغه یې په ټوله قصه مفصل خبر کړي. وژل سوي کسان یې ور وښول او دا یې ورته وویل چې قریشو په دغه حمله کې د بنو بکر کومک کاوه. بې له شکه او تردیده د قریشو او د هغو د حلفاو دغه عمل یو ښکاره غدر او معلوم خیانت و. په صریح ډول سره د هغه صلح د اتفاق داسې ماتېده وه چې قریشو د هغه دپاره هیڅ عذر نسوای پیدا کولی. اوس چې قریش ډېر ژر په خپل غدر او خیانت پوه سوه، د هغه د عواقبو څخه په بیره او تشویش کې سوه. نو یې څه وکړه؟ نو د قریشو مشران په دارالندوه کې یو مشورتي مجلس جوړ کړي چې موږ باید څه وکړو. په دې اجتماع کې عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح هم موجود و. دغه عبدالله ابن سعد هغه څوک دی چې څه موده مخکې مسلمان سوی و او هلته په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره و. څرنګه چې د ده د خط لیکل زده وه، نو د هغو کسانو څخه و چې قرآن مجید یې لیکي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به وحی او قرآن مجید وایه ده هم لیکل او بیا مرتد سو. یعنی د مخه د وحیو لیکونکی و او بیا مرتد سو. نو مکې مکرمې ته راغلی او دا آوازې هم نشرولې چې ما به قرآن لیکي، خو ځینې ځایو ته مې تغییر ورکاوه. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه خبرې په مقابل کې وفرمایل په والله درواغ وایي، په قرآن کې تغییر نه دی راغلی او نه ده اړولی دی. هو لیکي یې مګر تغییر یې نه دی پکښې راوستلی. خو عبدالله په دغه خبره سره غوښته چې په مسلمانانو کې تشویش پیدا کړي. خیر، دغه عبدالله د قریشو په دغه ټولنه او مشورتي اجتماع کې موجود و. ده وویل تر تاسې ټولو زه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خوی او اخلاقو خبر یم، ځکه ما ژوند ورسره کړی دی او په مدینه منوره کې مې وخت ورسره تیر کړی دی. محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر څو چې ویوته د دغه درو کارو تاسې راون نه بولي، جنگ نه در سره کوي، تاسې ته اختیار در کوي. په دغه درو کارو کې چې مو هر یو خوښ وو هغه در سره کوي. نو ستاسې څه رایه او فکر دی؟ قریش ویل هغه 3 کاره څه شي دي؟ عبدالله ویل دغه 23 نفره چې ووژل سوه و خزاعه ته به د هغو دیت ورکوي. دیت ورکوي خبره خلاصه ده. هغه هم که خزاعه په دیت راضي سوه. قریش ویل
په والله که موږ خپل ټول مالونه و خزاعه ته ورکو هغه نه راضي کیږي. که مالونه هم راڅخه واخلي راضي کیږي نه، نو موږ مال نه ورکوو. قریش ویل دا خو نه وسوه. هغه دوهم به څه شوي؟ عبدالله ویل دوهمه خبره دا ده، محمد صلی الله علیه و آله وسلم او بنو بکر سره پرېږدي، ځکه بنو بکر هغه خلق دي چې غدر او خیانت یې کړی دی، نو هغه خائنان او خپل عمل سره پرېږدي. تاسې خپل ځانونه ګوښه کړئ او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایاست چې موږ په دغه کار نه راځي او نه موږ په دغه کار کې حصه او مداخله درلوده. حتی د دغه کار په سبب موږ د بنو بکر حلفا او متعاهدین هم نه یو. او که تاسې مسلمانان غواړئ چې د بنو بکر څخه بدله او انتقام واخلي وایخلي، موږ هیڅ مداخله نه کوو، ځکه دوی و چې غدر او خیانت یې وکړي. عبدالله دا هم ورته وویل چې دغه کار ستاسې دپاره عدل او انصاف هم دی. قریش ویل که موږ خپل حلفا او متعاهدین پرېږدو، په آینده یا په راتلونکي وخت کې زموږ سره هیڅوک عهد او تحالف نه کوي او بیا موږ یوازې پاتې کیږو، نو ځکه خپل حلفا هم نسو پرېښولی. او دریم نظر دې څه؟ عبدالله ویل دریم نو توره ده، دیت نه ورکوئ، قاتلان یوازې نه پرېږدئ چې دوی خپله بدله ځینې واخلي. د دې معنا دا ده چې تاسې د مجرمانو دفاع کوئ، نو بله لار نسته بې له جنګ او تورې. مګر قریش د جنګ څخه هم بیریږي، ځکه دوی ویني چې مسلمانان اوس ډېر قوي دي. نو یې په مشورو شروع وکړه چې باید څه وکړو. ابو سفیان ویل زما سره یو فکر سته، هغه دا چې و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته به ورسو او هغه زوړ عقد به بیا ورسره نوی کو او موده به نوره هم پکښې زیاته کو، یعنی د حدیبیې صلح به نوې او تازه کو او د صلح موده به هم زیاته کو. نو دغه د عهد تجدید یا نویوالی او د مودې زیاتوالی به پس له دغه حادثې یا واقعې څخه وي. نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم نسی کولای چې تر هغه عهد تیر سي، یعنی که موږ دغه عهد پس له دغه حادثې څخه نوی کو، بیا نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم نسی کولای چې د نوي عقد څخه ځان خلاص کړي، ځکه حادثه خو په پخواني عقد یا عهد کې پیښه سوې وه او دغه نوی عهد تر حادثې وروسته وسو. نور قریش وویل آیا موږ کولای سو چې دغه عهد تر هغه د مخه نوی کو چې دی صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حادثې څخه خبریږي؟ ځکه که محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حادثه خبر سو، بیا نو عهد نه نوی کوي. ابو سفیان ویل تلوار به وکړو چې ژر ورسو. قریش ویل بس نو ته ورهیسه. ابو سفیان مخ پر مدینه منوره حرکت وکړي چې ژر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ورسوي. دا معلومه خبره ده چې عمرو ابن سالم رضی الله تعالی عنه تر دغه وخت د مخله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی وو او په حال یې خبر کړی وو، بلکې بدیل ابن ورقا هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی وو او اوس بیرته د مدینې منورې څخه رارهي کیږي. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب کرام په هغه څه خبر کړه چې اوس یې قریش د دغه غدر د پټولو دپاره کوي او ویې فرمایل لکه ابو سفیان چې اوس رارهي سوی وي او تاسو ته راځي چې دغه عهد ټینګ او موده یې زیاته کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یوه علامه وه. ابو سفیان د دې طرفه و مدینې منورې ته ورهیدی او بدیل ابن ورقا د هغه ځای څخه رارهي سو. کم وخت چې د خزاعه د قبیلې مشر بدیل ابن ورقا او ملګري یې د مدینې منورې څخه راووتل، نو بدیل و خپلو ملګرو ته وویل سره جلا سئ چې څوک مو پر لارې یو ځای سره ونه ویني، ځکه بیا قریش پوهیږي چې موږ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلي وو او بیا دوی هم د جنگ دپاره خپل ترتیبات او آمادګي نیسي. نو ملګري یې سره جلا سوه،
هر یو پر جلا جلا لار رهیسو، خو بدیل ابن ورقه د 2-3 نفرو سره د مدینې منورې پر هغه عمومي لار رهیس و. د عصفان په منطقه کې بدیل ابن ورقه او ابو سفیان سره مخامخ سوه. د ابو سفیان دا خیال سو چې دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی و. نو یې ورته وویل د کومه ځایه راغلی یا بدیل؟ بدیل ویل په دغه شیله کې و خزاعه ته ورغلی وم. ابو سفیان ویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته نه وی ورغلی؟ بدیل ویل یا. ابو سفیان ویل د مدینې خرما در سره سته؟ بدیل ویل یا، خرما یې هم را سره نسته. خیر، دوی سره جلا سوه، هر یو پر خپله لار ولاړی. بدیل مخ پر مکه مکرمه او ابو سفیان مخ پر مدینه منوره رهیس وه. کم وخت چې بدیل تر سترګو نهام سو، ابو سفیان و هغه ځای ته ورغلی چې بدیل اوښ چوکړی و او د هغه د اوښ پوچې وکتلې. ویلې ده چې د بدیل د اوښ په پوچو کې د خرما مندکې سته او اوښانو ته د خوراک دپاره بل چا خرما نه ورکول بېله اهل مدینې، ځکه په مدینه منوره کې خرما ډیره وه او اوس د بدیل د اوښ په پوچو کې د خرما مندکې پیدا سوې. نو ابو سفیان پوه سو چې والله خلق مدینې منورې ته تللي وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړی دی. خیر، ابو سفیان هم مدینې منورې ته ورسېدی. نو یې فکر وکړي چې اول باید چیرې ولاړ سي. په مدینه منوره کې هغه نږدې نفر وده ته څوک دی؟ هغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وه چې د ده لور ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه ده. نو ویل اول د هغې کره ورځم، لور یې ده. او بل ویل شاید ځینې معلومات هم ورسره وي او ممکن په دغه موضوع کې مې کومک هم وکړي. نو د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها و کور ته ورغلی. هغې هم دروازه ورخلاصه کړه او دی کور ته ننوتی. هلته پر مځکه یو زوړ فرش آوار و چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ناستې فرش و. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عجز او د تواضع ژوند و چې پر زاړه فرش کښېنستی. کم وخت چې ابو سفیان ځان جوړ کړي چې پر دغه فرش کښېني، ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په تلوار راغله او دغه فرش یې ځینې ټول کړي. ابو سفیان په تعجب کې سو، ویل ای لورې، زه د دغه فرش لایق نه وم چې راڅخه ټول دي کوي؟ او که فرش زما لایق نه و، یعنی تا ویل چې دا د قریشو سردار دی او زما پلار دی، څنګه پر دغه فرش کښېني؟ یا دا چې دغه فرش تر ما بهتر و، تر ما معتبره دی، زه د دې لایق نه وم چې پر کښېنم، نو راڅخه ټول دي کوي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وویل یا ابتا هذا فراش رسول الله وانت مشرک نجس. ای پلاره، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرش دی، ته مشرک او نجس یې، ته د دغه فرش وړ نه یې. پلار ته یې دغسې سخت او شدید جواب ورکړي. ابو سفیان په تعجب کې سو او ویل والله چې زما څخه جلا سوی یې شر درته پېښ سوی دی. پلار ته څوک داسې جواب ورکوي؟ ورونو، دا د ازواج مطهراتو احترام ته وګورئ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرش یې پر خپل پلار هم نه و پیرزو چې پر کښېني، ځکه چې هغه کافر او مشرک و. ابو سفیان پوه سو چې د لور څخه مې پیدا نه را رسېږي او کومک هم نه را سره کوي. نو په خپله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف و مسجد نبوي ته ورهیسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو سره ناست و او هغو ته یې وفرمایل ګمان کوم چې اوس به ابو سفیان دلته راسي، غواړي چې عهد نوی او د صلح موده زیاته کړي. دا ځکه چې قریشو ته بله لار نه و پاته، په دیت نه و راځي. خپل حلفا او متعاهدین یې یوازې نه پرېښول او جنگ هم نه غواړي. نو دوی ته بله لار او حیله نه و پاته بې له دې څخه چې صلح نه وي او د عهد موده زیاته کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا خپل خبره نه و پوره کړې چې ابو سفیان راغلی.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا سفیان څنګه راغلی؟ هغه ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه صلح چې زموږ او ستاسې په مابین کې ده دا د خیر صلح ده. د دې صلح فایدې مو ولیدلې، تجارت مو په اطمینان سره چلیږي، قافلې مو په امان تیریږي، د جنگ څخه فارغ یو. نو غواړو چې دغه عهد او عقد نوی کو او د صلح موده نور هم زیاته کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا نوی شی پیښ شوی دی؟ داسې یو کار مو کړی دی چې د هغه په سبب غواړي چې عقد نوی کی او موده زیاته کی؟ ابو سفیان ویل یا بلکې زموږ دغه صلح خوښه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ پر هغه عقد یو، نه غدر کوو نه خیانت. په دې جمله کې اشاره وه چې تاسو یاست چې غدر او خیانت کوئ، نه موږ. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې صلح پر خپل حال باقی ده. ابو سفیان ولیده چې عقد نسي نوی کولای، نو یې فکر وواهه او دې نتیجې ته ورسېدی که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو څوک د خلقو په مابین کې جوار او امان راولي نو جنگ نه پیښیږي. یعنی که د اصحاب کرامو څخه یو نفر ووایي چې ما د خلقو په مابین کې جوار او امان راوستلی دی او دا جوار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قبول کړي، بیا نو جنگ نه پیښیږي. ورونو دغه جملې د هغه وخت د قبیلو یا قبیلوي ژوند اصطلاحات دي. کې د لفظ په مفهوم ښه نه پوهېږئ خو معنا یې واضحه او ښکاره ده. نو ابو سفیان د مسجد څخه راووتی ویل شاید دغه جوار یا امان د صحابه کرامو د یو مشر په واسطه مابین ته راولم او زما مقصد به حاصل سي، یعنی جنگ به نه کیږي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی لطفا فتا واړوه. ابو سفیان د مسجد څخه راووتی ویل شاید دغه جوار یا امان د صحابه کرامو د یو مشر په واسطه مابین ته راولم او زما مقصد به حاصل سي، یعنی جنگ به نه کیږي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او ورته ویل ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو نږدې ملګری یې، دغه عقد رانوی که او د صلح موده را زیاته که، او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې کار نه دی راضي نو بیا ته د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. دا به ستا دپاره ابدي فخر او عزت وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل موږ پر هغه صلح باندې یو او موږ هیڅ کله وچاته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوار نسو ورکولای. یعنی داسې څوک نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی موجود وي او هغه دی په یوه موضوع یا یو کار کې تصرف وکړي. ابو سفیان پوسو چې د ده څخه مې لاس ته شی نه راځي. نو یې فکر وواهه چې پس له ابو بکر څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور قدر او عزت لري. دا نفر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. نو و عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او ویل یا عمر د خلقو په مابین کې امان راوله، د ټول عمر شرف او عزت به وګټي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل زه و تاسو ته امان درکم، زه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ستاسو شفاعت وکم، والله کبل څوک نکم پیدا بیل سرکی میژانو بیا به هم زه په هغو ستاسو سره جنګېږم. ابو سفیان ویل جزاک الله، دا د شر په صله رحمي. ابو سفیان راغلی و چې په ده سره د جنگ څخه پناه او امان وغواړي او ده رضی الله تعالی عنہ ورته ویل که بل څوک نکم پیدا په میژانو بلا ستاسو په مقابل کې جنګېږم. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر کفارو شدت و. بیا نو ابو سفیان و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته په داسې حال کې ورغلی چې هغه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره ناست و او د دوی زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ چې کوچنی هلک و او دالته لوبي کولې. ابو سفیان په خبرو شروع وکړه ویل یا علی
ته و موږ ته په قرابت او صله رحمي کې هغه تر ټولو نږدې نفر یې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبرې وکړه او راضي یې کړه او د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کارو کې هیڅوک خبرې او مداخله نشي کولای. دغه د صلح کار یوازې د علیه الصلاة والسلام کار دی، څوک څه نشي ویلای. اوس نو ابو سفیان عاجزه او حیران پاتې سو، ځکه ټوله نه دي راځي چې په دې کار کې مداخله یا د کومک وکړي. نو یو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وکتل، ویل یا فاطمه ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لوریه، ته د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. هغې ویل زه ښځه یم، د دې کارو سره زما اړه او تعلق نشته. ابو سفیان ویل دغه زوی دې امر که چې غږ وکړي چې ما د خلقو په مابین کې امان راوستلی دی، بیا نور هم راضي کیږي. دا د مسلمانانو څخه د مشرکانو بیره وه، په یوه کوچني هلک یې ځان خلاصاوه. وایي اوبو اخیستی ځګ ته لاس اچوي. خو فاطمه رضی الله تعالی عنها وویل زما زوی تر دغه کم دی چې د خلقو په مابین کې امان راولي، ځکه یو خو کوچنی دی او بل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې هیڅوک امان نشي ورکولای. ابو سفیان په فکر کې دی چې څه وکړي. بیا و حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ته ورغلی چې هغه هم د بني امیه څخه دی او ابو سفیان هم د بني امیه څخه دی. نو یو عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل یا عثمان ته زموږ څخه یې و موږ ته هغه تر ټولو نږدې نفر ته یې، د یوه قوم څخه یو، د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل زما جوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جوار کې دی، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و چاته جوار ورکي ما هم ورکړی دی، او که هغه صلی الله علیه و آله وسلم دشمن وو زه هم دشمن یم. هیڅوک نه راځي چې د ابو سفیان سره په دغه موضوع کې کومک وکړي. ټوله دا موضوع ردوي چې د خلقو په مابین کې جوار راولي. اوس ابو سفیان په فکر کې دی چې د چا سره مشوره وکړي. خو دوهم وار بیا و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ورغلی، ویل یا علی مشوره راکه زه څه وکم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل دا موضوع تر مال وړه ده، زه په دغه موضوع کې هیڅ رایه او نظر نه لرم، مګر ته په خپله د مکې رئیس او د عربو د مشرانو څخه یې، ته په خپله ودرېږه او د خلقو په مابین کې جوار راوله. ابو سفیان ویل آیا زما وینا یعنی که زه د جوار غږ وکم کومه فایده لري؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویل یا ته حل غواړې دا یې حل، مګر فایده نه لري. ابو سفیان فکر وکړي چې څه وکړي. رښتیا هم بل حل نو موجود. نو مسجد نبوي ته ورغلی، هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو په مابین کې ناست دی. ابو سفیان ودرېدی او په لوړ آواز یې غږ کړه زه ابو سفیان د مکې رئیس یم، ما د خلقو په مابین کې جوار او امان راوستلی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ګوري او وایي زه ګمان نه کوم چې څوک دې دغه زما جوار را رد کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د خبره واورېده او یو عجیبه جواب یې ورکړي. وی فرمایل دا خبره ته کوې یا ابا سفیان، یعنی چې څوک زما جوار نه راماتوي دا ستا وینا ده، موږ داسې نه وایو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو سفیان د خبرې په مقابل کې ساکت او پټه خوله نسو، بلکې دغه د خبره یې وررد کړه. که چیرې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب نه وای ورکړی او ساکت پاتې سوی وای، نو دغه سکوت د ابو سفیان پر خبره اقرار وو چې هو ستا جوار څوک نه در ماتوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت او پوهی وه،
داسې هم نه ورته وویل چې یا موږ ستا جوار نه منو در ماتوو یې، داسې هم ونه ویل چې یا موږ جنگ در سره کوو. فقط دوې جملې یې د هغه په جواب کې وفرمایلې، دا ته وایې موږ نه وایو. ابو سفیان عاجزه او حیران پاته سو. خیر، ابو سفیان بیرته مکې مکرمې ته ولاړی او هلته د قریشو د مشرانو سره یو ځای سو. خپل فعالیت او د سفر حالات یې ورته وویل او هغه خپل ټول کوششونه یې ورته بیان کړه او بیا یې په آخر کې ورته وویل چې نور څه خو ونه سوه، نو زه د علي ابن ابي طالب په مشوره ودرېدم او د خلقو په مابین کې مې جوار او امان راوستی. هغو ورته وویل والله علي ستا په عقل لوبې کړې دي، ته د مسلمانانو د طرفه و خلقو ته امان ورکوې، مسلمانان ستا خبره هیڅ کله نه مني، ته د هغو دشمن یې او اوس بیا هغه ستا د خبرې تابع سي او قبوله کړي. نو قریش پوه سوه چې دوی هیڅ ونه کړه او په وسه یې هم نه ده پوره چې څه وکړي. نو یا دا فیصله وکړه چې معلومات به کوو او د حالاتو څخه به باخبره یو چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د جنگ اراده لري او که خبره بیله جنگه پای ته ورسېده. یو موضوع و تیره سوه. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته ویلي و چې د ده علیه الصلاة والسلام د سفر او جنگ سامان ور برابر او مجهز کی. پر مکه مکرمه د حمله اراده لرم، مگر دغه حال چاته مه وایه، دغه سر پټ وساته. په دغه وخت کې چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د سامان په برابرولو مشغوله و، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې کور ته ورغلی او ویلی ده چې دا د سفر او جنگ د سامان په ټولولو مشغوله ده، اوړه، خوراکي مواد او اسلحه سره یو ځای کوي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عائشه، ایا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یې چې د سفر سامان ور برابروي؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبر اول و عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلی وو چې سامان برابر ک. تر اوسه مسلمانان نو امر کړي چې ځانونه د سفر او جنگ د پاره آماده کړي. نو ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په حال نو خبر. عائشه رضی الله تعالی عنها ویل هو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل د کم ځای قصد او اراده لري؟ څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلي و چې چاته حال مه وایه او دغه سر پټ وساته. اوس د عائشه رضی الله تعالی عنها پلار او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې ملګری پوښتنه کوي چې د کم ځای نیت یې دی. دې رضی الله تعالی عنها جواب نه کوي ور. دغه ته د راز ساتل وایي. داسې ډېر خلق سته چې حال او سر پټ نسی ساتلی، خو ښځې بیا د راز د نه ساتلو په خصلت کې ډېرې مشهورې دي. مګر دغه صالحې ښځې ته وګورئ چې یوازې خپل پلار نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې ملګري ته هم حال نه وایي، ځکه دا پوهېده چې د راز پټول ډېر لوی صفت دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه د راز پټول د دې پر ذمه ور اچولي وه چې ویل چاته حال مه وایه. اوس دا رضی الله تعالی عنها دغه راز خپل پلار ته هم نه وایي. نو دې رضی الله تعالی عنها جواب ورنه کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ځانه سره وویل شاید د مؤتا نیت وي، ځکه هغه مسئله پای ته نه ده رسېدلې. لور یې جواب نور کوي. بیا یې وویل شاید حوازن یې مقصد وي، بیا هم دا جواب نور کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا د ځان سره وویل ممکن د قریشو اراده یې وي، خو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها جواب نور کوي. پټه خوله او ساکته ده، څه نه وایي. دا د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راز پر پټولو حرص او کوشش وو. ورونو او خوندو ښه متوجه سئ
دغه اخلاق دي موږ یې باید د ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه زده کړو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم کور ته راغلی. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا رسول الله آیا د جنگ دپاره آمادګي نیسې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل نو زه به هم ستا د ملګرتیا دپاره ځان تیار کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو ځان آماده که. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل د روم نیت دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا. ویل شاید د هوازن اراده دی وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا. ویل نو د قریشو نیت دی کړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زموږ او د قریشو په مابین کې خو عهد دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر هغو عقد او عهد مات کړه، غدر او خیانت وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د سفر د پاره ځان آماده کړي. همدارنګه د اصحاب کرامو نور مشران هم امر کړه چې د جنگ او سفر د پاره ځانونه آماده کړي. خدای هم ورته وویل چې حال به پټ ساتي او چاته مه وایاست چې چیرې ځو. فقط خلق د ځانو په برابرولو او آماده کولو امر کوي. اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه امر په مدینه منوره کې نشریږي چې د جنگ د پاره ځانونه تیار او آماده کړي. نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې پر شاوخوا هغه نږدو قبیلو ته حال ولېږي چې ځانونه تیار کړي چې زما سره ووځي. خلق هم راټولیږي او یو ځای کیږي. څو د مدینه منورې ښار د خلقو ډک سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د مدینه منورې تر ښار د باندې خیمې ودروي او د خلقو شمیر نور هم زیاتېدی. په عین وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه نفر معذب کړه چې د مدینه منورې ټوله عمومي لارې ونیسي. کومې لارې چې د مدینه منورې څخه وځي یا ورته راځي، پر هغو ټولو لارو یې معذب نفر کښېنول. ویل کم څوک چې مدینه منورې ته راځي اجازه ورکوي چې راسي، مګر هغه خلق چې د مدینه منورې څخه وځي مې پرېږدي چې ووځي. اوس نو پر مدینه منوره داسې حال دی لکه محاصره چې سوه. او دا محاصره د دې دپاره وه چې قریشو ته د مسلمانانو د تیارېدو خبر ونه رسیږي. نو ټوله لارې بندې سوې او دلته صحابه کرام بې خبره او په حیرت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کم ځای نیت او اراده لري. هیڅ معلومات ورته نسته. نو صحابه کرامو سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د انصارو څخه وو او شاعر هم وو. دا هغه سعد ابن مالک دی چې قصه مو د مخه درته کړې ده چې تر هجرت د مخه په مکه مکرمه کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او هغه علیه الصلاة والسلام ورته وویل الشاعر. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په اسلام ډیر خوشاله سو. نو صحابه کرامو دغه سعد ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږي چې کم معلومات ځینې وکړه. نو سعد ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او شعر وایي او په دغه شعر کې داسې بیتونه وه چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه کول چې د کم ځای نیت او اراده دي ده او د دې سفر څخه مقصد څه دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په جواب کې فقط تبسم وکړي او نور حال یې نه ورته ووایه. نو خلق په هغه بې خبرۍ کې پاته سوه. د مدینې منورې د ښار او اطرافو څخه 2500 نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راټول سوه چې تر دغه وخته پورې په مسلمانانو کې دغه هغه تر ټولو لوی اجتماع او ټولنه وه.
د اول وار د پاره 2500 مسلمانان د غزا د پاره سره یو ځای کیږي. په دغه وخت کې بیا هغه د غطفان رئیس عیینه ابن حصن ته د اسلام حال لوړ او قوي ښکاره سو. نو د ځان سره فکر وکړي ویل که نور هم خپل اسلام او مسلمانیت وځنډوم غنیمتونه مې د لاسه وځي. نو را رهیسو چې مدینه منورې ته ولاړ سي او مسلمان سي. الهي تقدیر دی دغه د مسلمانانو د تیارېدو او آماده کېدو په وخت کې مدینه منورې ته راورسېدی. اوس نو عیینه ابن حصن د غطفان رئیس او سردار راغلی چې مسلمان سي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا زیری هم ورسره راوړی دی چې د غطفان قبیله هم ټوله د سره مسلمانان سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په اسلام خوشاله سو. په عین وخت کې د بنو تمیم د قبیله یو ډله هم مدینه منورې ته راغله چې مشر یې اقرع ابن حابس وو چې دی هم د عربو د مشرانو او سردارانو څخه یو مشر او سردار وو. دا ډله هم راغله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بنو تمیم د اسلام او مسلمانیدو خبر ووایي او دا زیری پر وکي چې بنو تمیم هم ټول په اسلام مشرف سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دوی هم ډیر خوشاله سو. مګر دغه راغلي نفر ټول سرداران او مشران دي. اوس کوم لشکر نه دی ورسره چې په موجوده وخت کې د مسلمانانو ملګری سي. فقط د قبایلو مشران دي. دلته یو بل واقعه پیښ شوه. هغه دا چې حاطب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو او د اهل بدر څخه هم وو. یو شذ د یو څه مال په مقابل کې مزدوره یا اجره کړه او د دې په لاس یو لیک ورکړي چې دغه لیک به قریشو ته رسوي چې د هغه لیک په واسطه یې قریشو ته خبر ورکاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې پر تاسو حمله وکړي. چې دې کار ته په اوسنۍ اصطلاح عسکري خیانت ویل کیږي. او شذ ته دا هم وویل چې پر عمومي لار نه بلکې پر کچا لار به ولاړ سي چې څوک نسي در خبر. شذ دغه لیک په خپل کوڅو یا د سر په ورېشتانو کې کښېښاوه او د مکه مکرمه پر طرف رهیس و. شذ وکولای سوای چې پر کچا لار د مدینه منورې څخه ووځي او تر هغه پیردارانو چې پر عمومي لارو ناست و تیر سي او د مکه مکرمه پر طرف په بیغمه زړه سره رهیس و. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د آسمان څخه خبر راغلی چې حاتب رضی الله تعالی عنه دغه سکړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو څخه 2 یا 3 نفر راوغشته چې په دغه عدد کې اختلاف دی. دغه نفر علی ابن ابي طالب، زبیر ابن العوام او مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین و. او ورته فرمایل جبريل علیه السلام خبر راکړي چې حاتب ابن بلتعه د یوې ښځې په لاس پر پلاني لار و قریشو ته لیک لېږلی دی. لار یې هم وروښول چې یوه کچه لار وه. نو ویل وروضة خاخ ته چې د یو ځای نوم دی ژر رهیسي او هغه ښځه د لیکه سره ماته راولي. دغه نفر هم په ډیره چابکي لکه غشي پر هغه لار ور رهیس و او واقعا یې ښځه پر هغه لار پیدا کړه او پسې ور ورسېده. نو دوی ورته ویل ستا سره د قریشو د پاره یو لیک دی هغه راکه. ښځې ویل زما سره لیک نسته. منکره سوه. د ښځې غوټه یې وشنل، شی یې نه کوي پیدا. بیا یې ورته وویل ستا سره یو لیک دی راویې باسه. ښځه مطلق انکار کوي، وایي زما سره لیک نسته. علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل په والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خلاف نه دی ویل سوی او موږ ته هم هغه خلاف نه دی ویلي. په والله یا به لیک را باسه یا دې لڅوو، یعنی تلاشي دې کوو. ښځه پوه سوه چې خبره ښکاره سوې ده او نه مې پرېږدي. نو ویل مخان واړوئ او مه راته ګورئ.
دوی هم مخان واړول، ښځې د سر ویښتان خلاص کړه، د ننه په وریښتانو کې یې دغه لیک ایښی و، ځکه د هغه په ساتلو او پټولو کې یې ډېر کوښښ کاوه، او لیک یې وعلي رضی الله تعالی عنه ته ورکړ. هغو خط او ښځه دواړه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حاضر کړه. لیک چې وکتل سو د حاطب ابن بلتعه د طرفه و قریشو ته لیکل سوی و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اراده خبرول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حاطب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه راوغشتي، هغه راوستل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک ورښکاره کړ او ویل یا حاطب دغه څه شي دی؟ ورونو، دغه لیک د مسلمانانو سره ښکاره او واضحه حربي خیانت و. مګر حاطب رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ته پر ما تلوار مکوه، په والله زه پر الله او رسول الله ایمان لرم، نه مرتد سویم او نه منافق یم. زه یو سړی وم چې په قریشو پورې مشتی وم، یعنی قریش نه یم بلکې د دوی حلیف وم. ټول مسلمانان په مکه مکرمه کې اهل او اقربا لري، خو هغه په خپل قوم کې دي او په هغو ساتل کیږي. مګر زما کورنۍ چې په مکه مکرمه کې ده د ساتنې او حفاظت دپاره قوم او اقربا نه لري، نو ما دا خوښه وبلل چې د قریشو سره داسې یو احسان وکم چې زما د دغه نیکۍ په سبب هغه زما کورنۍ راوساتي. مګر د حاطب رضی الله تعالی عنه دغه فکر او دلیل صحیح نه و. دی غواړي چې خپل اهل او کورنۍ وساتي، نو و قریشو ته خبر ورکوي چې هغه د جنگ دپاره تیار او آماده سي او په مسلمانانو کې مرګ او وژنه وکړي، خپل اهل خلاصوي، په مقابل کې مسلمانان په قتل رسوي. دا ډیره لوی خطا او غلطه سودا ده. نو عمر رضی الله تعالی عنه تر پورته کړه، ویل یا رسول الله اجازه راکړه چې غاړه یې ور پریکم، دا منافق سوی دی، د خپل کورنۍ د ساتنې لپاره مسلمانان قرباني کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پرېږده یا عمر، فلعل الله اذ طلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. یعنی الله جل جلاله و اهل بدر ته بخښنه کړې ده او دوی ته فرمایلی دي هر څه چې مزړه غواړي هغه کوي، ما تاسو ته بخښنه کړې ده. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تر سترګو اوښکې راتوی سوې او ویل الله او رسول الله ښه پوهیږي. ورونو، دغه د حاطب رضی الله تعالی عنه د دغه کوچنی قصې څخه ډېر شیان فهمول کېدلی سي او ډېر احکام په معلومیږي. که زه د هغو په تفصیل مشغوله سم اصلي مقصد پاته کیږي، نو به په مختصر ډول و څو لږو شیانو ته اشاره وکم. اول دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تائید په الهي وحی سره کېدی چې خپل رب جل جلاله په دغه موضوع خبر کړي، او د علیه الصلاة والسلام خپل اصحاب ولېږل چې ورسي په فلاني منطقه کې ښځه ده او لیک ورسره دی. دا څوک و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د حاطب رضی الله تعالی عنه او د دغه ښځې په موضوع خبر کړي؟ دا وحی وی. نو دا معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول کارونه تر پوهی او عبقریت د مخه د نبوت کارونه و چې د الله جل جلاله د طرفه تائید او تاکید کړي. دوهم دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حاطب رضی الله تعالی عنه ته دغه عتاب او سرزنش او بیا هغه آیاتونه چې دغه موضوع په متعلق نازل سوه، دا ټوله پر دې دلالت کوي چې یو مسلمان ته که څه هم په هر حالت کې چې وي دا نه ده روا او جائزه چې د الله جل جلاله د دشمنانو سره دوستی او محبت وکړي، یا دا چې و هغو ته د ورورګلوۍ او کومک لاس ور وغځوي.
سره د دې چې حاطب رضی الله تعالی عنه خپل عذر ووایه چې زه قریش نه یم او په مکه مکرمه کې داسې څوک نه لرم چې زما اهل او کورنۍ هلته راوساتي. پر دغه سربیره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د وژلو اجازه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته او ویل دا منافق سوی دی. بلکې د قرآن مجید صریح آیاتونه نازل شوه چې مسلمانان یې امر کول چې ستاسې دوستي باید یوازې د الله جل جلاله د پاره وي. د مسلمانانو ټول علاقات په هر حال کې باید د اسلام د دین سره د اخلاص پر اساس قائم او ولاړ وي. که د مسلمان ټول کارونه د الله او اسلام د پاره نه وي نو ته څنګه د هغه مسلمان څخه دا امید او توقع کولای سې چې دی د الله جل جلاله په لار کې ځان، مال، خواهشات او غوښتنې قرباني کړي؟ او حال دا چې مسلمان د اسلام د پاره د دغه ټولو شیانو په قرباني کولو سره مکلف دی. خو بدبختانه نن ورځ او په اوسنی عصر کې موږ په ډیرو انسانانو کې دغه حالت وینو چې خپل ځانونه مسلمانان بولي، د لمنځو د پاره مسجدو ته ځي چې ورته ګورې خوله یې د اذکارو او اورادو د ویلو څخه یوه لحظه نه فارغه کیږي. د تسپو د دانو یې ټکهاری وي. په مجلسو کې یې د انبیاء علیهم السلام او اصحاب کرامو یا د اولیاء الله او پیرانو کیسې یوه په بله پسې وي. مګر پر دغه ټولو سربیره د خلقو سره د علاقات د قومیت، وطنداري، ژبې، د شخصي ګټو، د شهواتو او خواهشاتو پر اساس ولاړ وي او په دې هیڅ پروا نه کیږي چې دغه علاقاتو په لار کې حق په باطل سره خرڅوي یا دا چې الهي دین یې د خپلو دنیوي خوارو خواهشاتو دپاره یو پوښ ګرځولی وي. دغه کسان هغه منافقان دي چې د دوی په سبب مسلمانان په قسم قسم تفرقو او ضعف اخطا او مبتلا سوي دي. او دغه هغه کسان دي چې په هر وخت او هر زمان کې د دوی په مرسته او کومک د اسلام دشمنان د اسلام او مسلمانانو پر ضد راپورته کیږي او د مسلمانانو د تباهی او بربادی سبب ګرځي. دریم، دا د اهل بدر درجه ده چې دغه صحابي د هغه وژلو څخه خلاص کوي چې د منافق په نامه سره به وژل کېدلی. نو که دغه صحابي سره هغه د بدر د اشتراک او ګډون درجه نه وای ورسره دغه عسکري خیانت په سبب به اعدام سوی وای. مګر څرنګه چې دی د اهل بدر څخه وو، د فضیلت او درجه خاوند وو، معاف کړه سو. په دغه موضوع کې و موږ ته دغه لارښوونه ده که د یوه صاحب الفضل یا یوه عالم څخه یو وخت یوه خطا پیښه سي د هغه سره باید داسې معامله ونسي لکه د نورو عامو خلقو سره چې کیږي. د هغه صاحب الفضل، فضیلت، درجه او مقام باید هیر نسي. دغه درس و موږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راکوي او راکوي. که یو شریف، یو محترم، یو عالم، یو کریم سړی په یوه غلطي کې ولویږي باید د نورو پر قسم معامله ورسره ونسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حاطب رضی الله تعالی عنه ګناه ورمعاف کړه او په دغه قسم سره الله جل جلاله قریش په بېخبرۍ کې پرېښول او جنگ ته د مسلمانانو د تیاری او آمادګۍ خبر و قریشو ته هیڅ ونه رسېدی. ورونو، د هجرت د 8م کال د روژې د میاشتې 10 ورځې تېرې سوې وې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې پر طرف حرکت وکړ او پر مدینه منوره یې ابو ذر الغفاري رضی الله تعالی عنه امیر پرېښاوه. اسلامي لښکر ډېر لږ لار تللی وو. ویلې ده چې د هاخوا یو لښکر را رهیدی. معلومات یې وکړي چې دغه څوک دی. هغه د بنو سلیم قبیله وه چې مسلمانان سوي دي او د مدینې منورې پر طرف وررهیدي چې ټوله 1000 نفره او پر آسانو سپاره وه.
یو نفر هم پیاده پکښې نسته، بلکې د اوښ سپور لا نه دی ورسره. 1000 نفره د آس سپاره دي چې په عربي کې فارس ورته وایي او جمع یې فرسان دی. ټول هم په زغرو او اسلحه پټ دي. دغه لشکر راغلی او مسلمانان سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر په خوشاله سو، ځکه د مسلمانانو ټول لشکر چې 2500 نفره دي 1000 نفره د آس سپاره نه لري، او دغه نوي مسلمانان چې را رهي دي 1000 نفره او ټول د آس سپاره دي. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات په خوشاله سو. کم وخت چې دوی را ورسېده او د خپل اسلام اعلان یې وکړ، عیینه ابن حسن هغه د غطفان رئیس خو هم د مسلمانانو د لشکره سره ملګری وو، هغه خپه سو، ځکه قدر او عزت بنو سلیم ځینې یوړی. د ځان سره فکر واه کما د غطفان څخه نفر را سره راوستلی وای دغه شرف او عزت به زما وای. نو یې په بې معنا خبرو شروع وکړه، وای دا هم فرسان دي، دا خلق په جنگ نه پوهیږي. د بني سلیم مشر او رئیس پر راغ کړه، ویل کدی خوښه وي سره معلومه بیکو، تر دشمن د مخه به اول ستا سره جنگ وکړو. سبحان الله، دا هم مسلمانان، هغه نور هم مسلمانان راغلي دي چې اسلام اعلان کی او اوس په خپل مابین کې تضاد او لوی سره کوي. څرنګه چې اصلا دوی جدید الاسلام و، هغه واقعي اسلام تر اوسه د دوی په زړه کې ځای نه ونیولی، زړونه تر اوسه هغه د جاهلیت په مریضي اخته و. نو د دوی په مابین کې بد ویل سره شروع سو. دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. هغه علیه الصلاة والسلام راغلی او دوی د بد ویلو څخه منع کړه. وی فرمایل دغه خلق دي چپ خلصي. مگر عیینه ابن حسن بیا هم خپه دی چې دا څنګه کار پیښ سو. څه وخت وروسته بل قبیله را رهیده او د مسلمانانو سره یو ځای سو. اوس نو د دغه قبیلو په یو ځای کېدلو سره د مسلمانانو د لشکر شمیر او عدد 10,000 نفر سو. خو عیینه ډیر خپه دی چې د قوم نسته او شرف یې د لاسه ووتی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله والله موږ نو خبر چې ستا د جنگ او وتلو نیت دی. قسم په الله که موږ خبر وای موږ به هم د لشکره سره راغلی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صحیح ده، خیر دی وي، څه نه ده پیښه، مگر د عیینه څخه شرف او عزت بل چا یوړي. اوس نو عیینه د مسلمانانو سره په مات زړه رهیدي چې بیا به د کارونه د حنین یا د طائف په جنگ کې ووینو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر پر 5 حصے تقسیم کړي: مقدمه، قلب، مؤخره، میمنه او میسره. چې د لشکر مقدمه 200 نفره د آس سپاره وه او تر ټول لشکر د مخه رهي وه، چې د لشکر دپاره معلومات، رهنمایي او لارښوونه کول. د دغه مقدمې مشر او قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. خو په لشکر کې بیله مشرانو څخه د اصحاب کرامو بل څوک نه دي خبر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصد او اراده د کم ځای ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د حوازن پر طرف حرکت وکړي. اوس نو ټول لشکر وایي چې حوازن ته ځو. خیر، لشکر د حوازن پر طرف رهیدي، څو نږدې و طائف ته ورسېده. مسلمانانو به د معلومات او استخباراتو دپاره و مخته نفر لیږل چې هغو نفرو دا حال هم معلوم کړي چې حوازن واقعا هم ځانونه آماده کوي چې پر مسلمانانو حمله وکړي. خو په خپله د حوازن قبیلې بیا هم شاوخوا نفر لیږل چې د مسلمانانو د حال معلومات ولري. نو د مسلمانانو د لشکر د مقدمې نفرو چې قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د لري یو نفر ولیدي چې رهیدي. خالد رضی الله تعالی عنه نفر پسې ولېږل چې ورسي دغه نفر راولي. نفر پسې رهي سوه، هغه سړی ونیوی او رایې وستی. خالد رضی الله تعالی عنه په خپله تحقیقات او معلومات ځینې کوي. ویل سړی د کم ځایه؟
هغه ویل د بني غفار یم. حال دا چې سړی د حوازن دی. درواغ یې ویل د بني غفار یم. خالد رضی الله تعالی عنہ ته بیا د بني غفار ټول شاخونه ور معلوم و. نو ویل په بني غفار کې د کومه شاخه یا پښې څخه یې؟ سړی نور نه پوهېدی چې جواب ورکړي. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته ویل د بني غفار په کوم ځای کې اوسېږي؟ سړی بیا هم نه پوهېږي چې څه ووایي. خالد رضی الله تعالی عنہ توره پر پورته کړه، ویل درواغ خو دې معلوم سوه، یا رښتیا ووایه یا دې وژنم. د کوم ځای؟ سړي ویل د حوازن یم. خالد رضی الله تعالی عنہ چې د سړي پر سر یې توره نیولې وه، ویل د چیش لپاره دلته راغلی وې؟ سړي ویل زه د حوازن جاسوس یم و هغو ته مې خبرونه وروړل. نو یې نفر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستی، ویل یا رسول الله د حوازن جاسوس مو نیولی دی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور تحقیقات په خپل ځدی کوي. ویل حوازن څه کول؟ سړي ویل ستا د جنگ د پاره ځانونه تیارول او آماده کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چا د دغه کار د پاره تشویق کړه او د دې کار مشر څوک دی؟ سړي ویل مالک ابن عوف. ورونو دغه مالک ابن عوف د حنین په غزا کې مهم شخص او سړی دی، په یاد یې ولرئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه جنگ د پاره د دوی د آمادګۍ او ترتیباتو مفصل معلومات ځینې کوي. نو یې وفرمایل چې سعد او هلال څه کول؟ چې دغه دوه نفره هم د حوازن د مشرانو څخه وه. جاسوس ویل هغو د مالک ابن عوف غوښتنه نه کړه قبوله. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې دغه جاسوس بندي کړي. دلته چې مسلمانان په دغه حال خبر سوه چې د حوازن جاسوس یې نیولی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحقیقات ځینې وکړه او بیا یې بندي کړي، نو د مسلمانانو ښه یقین سو چې زموږ جنگ د حوازن سره دی. ولی که د حوازن سره جنگ نه وای دغه جاسوس به ایله کړی وای. دغه جاسوس ته امان هم ورکړي او بندي کړي. نو یقینا زموږ جنگ د حوازن سره دی. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دې د پاره چې دغه مسأله شتره نه معلومه سي چې جنگ د چا سره دی، د دغه جاسوس په بندي کولو امر وکړي. اوس چې د مسلمانانو لشکر ښه د حوازن و طرف ته ورنږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې مخ پر مکه مکرمه را وګرځوي. اوس خلق په حیرت کې سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر ولې تغییر وکړي. خلق نه پوهیږي چې مقصد څه او کم ځای دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه کوشش وو چې حال پټ پاتې سي. د مخه خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر پر 5 حصو ویشلی وو. اوس چې مخ پر مکه مکرمه رهیس و، دلته یې بیا هر حصه و قبیلو ته وویشل. د لشکر په هر حصه کې یې هغه خپله یوه قبیله سره یو ځای کړه. د دې تقسیم څخه بیا مقصد دا و چې د هرې قبیلې خلق یو د بل سره پیژني، نو یو د بل د شرمه نه تښتي. ځکه هر قبیله چې سره یو ځای وي د بدنامۍ د بیرې نه تښتي. ولی که وتښتي و هغې قبیلې ته بدنامي پیښیږي. چې دا نو د لشکر دوهم تقسیم و. کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل دریم تقسیم وکړي. هغه مقدمه چې 200 نفره وه، هغه یې 1000 نفره کړه چې ټول د آس سپاره او د بني سلیم قبیله وه. هغه چې د مدینې منورې پر لار 1000 نفره د آسانو سپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای سوه. دغه قبیله یې د لشکر مقدمه وګرځول او قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وو، او د هغه نورو حصو قومندانان زبیر ابن العوام، ابو عبیده، عامر ابن الجراح، سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین و. چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ډله مهاجرین او انصار و. اوس نو د مسلمانانو لشکر و مکې مکرمې ته نږدې سو،
خو د مکې مکرمې اوسیدونکي او قریش په هیڅ نه دي خبر. حال دا چې د مسلمانانو د لشکر او د مکې مکرمې په مابین کې ډیره لږ لار پاته ده. په دغه وخت کې د مکې مکرمې څخه یو سړی د خپلې کورنۍ سره د هجرت په نیت راووتی، غواړي چې مدینې منورې ته مهاجر ولاړ شي او په هیڅ حال نه دی خبر چې د مسلمانانو لشکر دلته نږدې راغلی دی، چې دغه مهاجر عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو، مسلمان شوی دی او په زړه کې اسلام ځای نیولی دی، اوس غواړي چې هجرت وکړي. یو څه لار چې ولاړی که ګوري د مسلمانانو لشکر په مخه ورغلی، لشکر ته ورداخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، په شهادتینو یې اقرار وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات په خوشاله سو او عباس رضی الله تعالی عنه هغه آخري مهاجر دی. پس له عباس رضی الله تعالی عنه څخه بیا بل چا د مکې مکرمې څخه هجرت نه دی کړی، ځکه د تر هجرت وروسته مکه مکرمه فتح شوه او د مکې مکرمې تر فتح وروسته بیا د مکې مکرمې څخه هجرت نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا هجرت بعد الفتح، یعنی د مکې مکرمې تر فتح وروسته نو بیا د مکې مکرمې څخه هجرت نسته. البته د نورو کفري ملکو څخه د هغه خپلو شرایطو سره برابر هجرت سته او اجر هم لري. نو عباس رضی الله تعالی عنه هغه آخري نفر دی چې هجرت یې وکړي او د الله جل جلاله اراده و چې دی رضی الله تعالی عنه هم د هجرت په صفت مکرم او مشرف کی، او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه نور هم مکې مکرمې ته ورنږدې سو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی ابو سفیان ابن الحارث او د عمزوی عبد الله ابن ابي امیه ولشکر ته ورغله، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه مخ واړاوه، ځکه دغه دوه نفرو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر آزار ورکړی وو او په اشعارو کې د علیه الصلاة والسلام ډیر ذم ویلی وو چې دغه بیا په خپل ډیره اوږده قصه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د لشکر سره مخ پر مکه مکرمه ورهیدي، او دا خو درته معلومه ده چې میاشت د روژې ده، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د لشکر روژه هم ده. تو وکدید ته ورسېده. کدید یو اوبه چې د عصفان او قدید په مابین کې وي. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خلقو روژې ماتې کړې او د دغه ځای څخه بیا حرکت وکړي، څو د شپې په وادي فاطمه کې واړول چې مر الزهران ورته ویل کېده. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول لشکر امر کوي چې اورونه بل کړي. 10,000 نفره لشکر دی، نو تقریبا 10,000 ځایه اورونه بل سوه. په دغه شپه د پیردارانو مشرتوب د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر غاړه و. د مسلمانانو لشکر دلته پرېږده چې اورونه بلوي. عباس رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو په لشکر کې دی فکر وهي او د ځان سره وایي که دغه لشکر په زور او جنگ مکې مکرمې ته داخل سي قریش ټوله تباه کیږي. د قریشو یو نفر هم ژوندی نه پاته کیږي، ځکه د قریشو شمیر اصلا هم لږ دی. هو دوی د عربو اشراف او مشران و، خو عدد یې لږ و. محترم ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده نو د مکې مکرمې د فتح پاته واقعات او حادثات به په راتلونکي 12 پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.